السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې د اختر دپاره د اختر په مناسبت باندې عکس ډیزاین جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم. له هر څه دمخه تاسو باید لومړی دغه اپلیکشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکشن به زه تاسو ته په واتساپ ګروپ کې واچوم. له هغه ځای څخه یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. د واتساپ ګروپ لینک به په ډسکرپشن کې موجود وي. تاسو ډسکرپشن ته ورشئ او له هغې وروسته بیا په واتساپ ګروپ لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ ګروپ ته بوځي. نو کله چې ګروپ ته راغلی نو دغه اپلیکشن به هلته موجود وي. نو بیا تاسو کولی شئ دغه اپلیکشن له هغه ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې دغه اپلیکشن ډاونلوډ کړل دا به خلاص کړئ. لږ صبر ورته وکړئ، لږ څه لوډینګ اخلي. کله مو چې دغه اپلیکشن خلاص کړل د دې شکل به دغه شان راوړی. تاسو به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. موږ په دې کې اوس یوازې عکس جوړو. نو را به شئ په دغه فریم باندې به کلیک وکړئ. په دې چې موږ کله کلیک کړو نو دغه ځای کې به تاسو ته فریمونه راوړي. رنګارنګ فریمونه تاسو کتلی شئ. په دغه کې تاسو چې په هر یو رنګ کې یعنې په هر یو فریم کې چې تاسو غواړئ عکس جوړ کړئ نو په هغه باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به هغه کې تاسو انځور ورته انتخابوئ. زه غواړم په دغه فریم کې انځور جوړ کړم. نو په دې باندې کلیک وکړم. نو په فریم باندې چې کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ په ګالري باندې به کلیک وکړئ. ګالري څخه به تاسو یو انځور راواخلئ. هر انځور چې تاسو غوښتل چې هغه جوړ کړئ نو هغه انځور به راواخلئ. بیا به دلته په دواړو ګوتو باندې یعنې په دوو ګوتو باندې د عکس دغه شانې ونیسئ او څه به یې دغه شانې غټ کړئ، زوم به یې کړئ، د خپلې خوښې اندازه به یې برابر کړئ. بیا چې مو کله دا برابر کړل نو بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ سیف باندې. نو دغه عکس به تاسو سره په ستاسې په ګالري کې سیف شي. نو دغه کې تاسو نور فریمونه هم ورته انتخابولی شئ. هر څنګه فریم چې تاسو غواړئ هغه ورته انتخابولی شئ. رنګارنګ ښایسته ښایسته فریمونه په دې کې موجود دي. نو تاسو په دغه لاره کولی شئ د اختر په مناسبت باندې ښکلي ښکلي عکسونه ډیزاین کړئ. نو دغه ټول فریمونو کې تاسو کولی شئ چې عکسونه ډیزاین کړئ. دا به د اختر په مناسبت د عکسونو د ډیزاین کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.